مولوي صاحب سخیدات له هرات دروازې څخه لیکي او پوښتنه کوي چې د جمعې لمونځ واجب، فرض او که سنت دی؟ ورور جانه دا د جمعې مبارکې لمونځ تا تر اوسه ولې نه دی زده کړی؟ لکه د فرائضو کول چې فریضه ده زده کړی د هغسې فرض ده. قرآن پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. وایي ای مؤمنانو چې د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه دپاره کم اذان وکړی شي، وایي تاسې خپل دکانونه بند کړي او تجارت مو بند کړي، سوداګري پرېږدئ، ځئ د خدای جل جلاله ذکر ته، ځئ و خطبې ته او ځئ و لمانځه ته. حتی اول اذان چې په ښار کې وسي نو پس له زواله چې وخت داخل وي بیع او شرا حرامه شوه. په دا ټول ښار کې به بیا سوداګري نه کېږي، نه به څوک شی خرڅوي، نه به یې رانشي. حضراتو لمونځ د جمعې فرض عین دی، لکه د ماپښین د مازدیګر دغه نور صلوات خمسه، دا پنځه لمونځونه هغه لکه چې فرض عین دي، د جمعې مبارکې لمونځ هم دغسې فرض عین دی. او د دې فرضیت راغلی په مکه معظمه کې. حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هغه 14 کاله زمانه د پیغمبرۍ چې په مکه معظمه کې د تېره کړې ده او هجرت یې لا نه و کړی، په هغه تاریخ کې د جمعې مبارکې لمونځ په عین مکه معظمه کې فرض شوی، لیکن ادا یې هلته ونه سوه. د دې جهته چې ادا د جمعې بعضې شرطونه لري، یا د هغو څه اذن عام دی، عامه اجازه وي چې هر څوک راځي. نو کافران د مکې، مشرکان د مکې، ابو جهل لعین او د ده امثال هغو مسلمانان نه پرېښوه چې دوی لمونځ وکړي په حرم محترم کې. نو د جمعې لمونځ راغلی و، اما دغسې معتلفات و. پس له هجرته بیا په هغه مدینه طیبه کې د جمعې لمونځ دا بیا شروع شوی دی. بیا دا دی چې موږ تاسې هم د جمعې لمونځ کوو. نو د جمعې لمونځ فریضه ده، عقیده هم فرض ده او عمل هم فرض دی. ادا فریضه ده چې هر مؤمن مسلمان دا چې ګوره مقیم وي په ښار کې او جوړ وي، روغ وي، زنان یې د ښار خلاصې دي، مسافر په ښار کې پر هغه فرضیت نشته، ړوند او ګډ دا معاف دی، مریض معاف دی، مری او منځ کوي دا معاف. لیکن هغه کسان چې نارینه وي او رجال وي، عاقلان بالغان وي او مقیم د وطن وي، مسافران نه وي او خالص په ښار کې وي، دلته به دا لمونځ د جمعې کېږي. او په صحراو کې چې هغه ځای کې بازارونه نه وي او حکومت فوج نه وي، تاڼې نه وي او هلته بندیخانه او جیلخانه نه وي، حضرت امام صاحب مبارک قطعا په هغه ځای کې لمونځ د جمعې باطل بولي. که چا کړي دي هغه د ماپښین لمونځونه یې ټوله په ذمه کې پاتې دي، هغه به راګرځي. والسلام.